د هوا په سړېدو سره هممهاله د غزني اوسیدونکي د ژمي په تیاریو بوخت دي. د غزني ښار په دغه څنډه کې بیا حلب سازان د بخاریو او نورو صنعتي شیانو په جوړولو لګیا دي. وایي کاروبار یې ورځ تر بلې ښه کیږي. کاروبار من الحمدلله خوب است. بسته سال از ما 3 ماه ترمه کار ما است. همیشه که دولت اسلامی آماده از خاطر امنیت ما بسیار خوشحال هستیم. قرار است شبکه تا 10-11 به شب اینجا کار مونیم. نزدیک شده زمستون صاحب، خوب خرید فروش است. ناشکری نمونیم صاحب، اطراف مباره شهر خو یک دانه مباره دیگه کلشون اطراف مرسه. ولی فضل خدا ما اطراف ما امنیت شده، سودا فروش است، کاروبار است. د حلبي جوړونکو په ګډون یو شمېر نور کسبګر له حکومته غواړي چې لاسنیوی وشي ترڅو د دوی کار د پرمختګ لور ته مزل پیل کړي. خواهش ما از دولت هم است که باید همین چیزهای خارجی جلوگیری شود که همین تولیدات وطن خود ما و شما رونق پیدا کنه، رشد کنه و مردم دستش د کار باشه. په همدې حال کې د غزني ولایتي چارواکي وایي دوی د صنعت او سوداګرۍ د ودې لپاره هڅې کوي. په غزني ولایت کې موږ هغه شیانو ته یا هغه اجناسو ته چې په هیواد کې تولیدیږي نو موږ کوشش او هلې ځلې کړي چې هغو ته د بازار موندنې پیدا کړو او خپلو اړونده ریاستو ته مو په دې برخه کې لازمي سپارښتنې کړي دي. لوښي یا نور فلزي او خاورین افزار جوړول د افغانانو لرغونی فرهنګ دی، خو له بده مرغه چې تر اوسه په همهغه لرغونې بڼه روان دی. د غزني د کسبګرو یوه غوښتنه همدا وه چې دوی نوښت او امکاناتو ته اړتیا لري.